وینې شمسیانې مو راشوه کړلې، بیټرۍ سو وینې ودانه بیټرۍ موږ لرو، دغه مولید دی. وینې دا پسې وړي، دا زویا ده. څنګه یې زویا؟ چوکاټ دونه په تکلیف راپورته کوي چې بیخي ولې جنریټر بوتل خراب صحیح دی، بیا برمه پسې خراب سوه، ماده سو د دې کار پکښې خلاص سو. دا مابند کې اوس فاصله ورکوي، مولید بسته کېږي دغه ځای کې. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه دی، دغه کنکشن دی. وینې دا لینون دا سره دا وینې 210.5 کمپنۍ ده. دا د وینې معلم صاحب سولر. دا بیټرۍ مو ورته راوړله او پاتې سو دا اوله دا بیټرۍ. نو د دې څخه د ورځې موږ سمه استفاده کولی سو، مثلا که او ګرمي که ګیزري. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې ما تاسو ته ویلي وو چې زموږ د کور د برق سیسټم خراب دی، غواړم چې سم یې کړم، هغه هم په بیټرۍ، سولر پینل یا شمسیانو په دو شیانو باندې. نو نن د خیر سره مې سولر پینل، بیټرۍ، هغه زموږ په اصطلاح مولید چې ورته وایي، دغه مې رانیولي دي. نو غواړم چې دا زموږ د سیسټم ټوله یو ویډیو درته جوړه کړم. نو په خاطر د دې د ویډیو مقصد مې دا دی چې ستاسو دپاره به هم یو نظریه سي چې که چیرې تاسو غوښتله چې برق جوړ کړئ، باید کمې شمسیانې ولګوئ، کم مولید ولګوئ، کمې بیټرۍ ولګوئ. نو زما سیسټم دی انشاءالله 4 کیلو واټه. 4 کیلو واټه د برق سیسټم موږ جوړوو. نو یو ولاګ درته جوړومه د خیره سره، تاسو راځئ دا ولاګ را سره تعقیب کړئ او دا زموږ د برق سیسټم به را سره ووینئ او خدای پاک دې په خیر را باندې زوړ کړي. دا د وینې شمسیانې مو راشوه کړلې، د 580 دي که څو واټ شمسیانې دي، 5.5. هغه بیټرۍ سو وینې ودانه بیټرۍ موږ لرو، دغه مولید دی. ټوله پروسه بیا درته تشریح کوم. دغه بل چاته رابر کړي دي، وینې دا پسې وړي، دا زویا ده. څنګه یې زویا؟ ها چیش دې زده کړي دي په مکتب کې؟ ما ته وګوره، یو شی ووایه. دا دې بام ته مو چوکاټ دونه په تکلیف راپورته کوي چې بیخي. دغه مخکې زموږ پخوانۍ شمسیانې وې، دا 1.5 سل واټه وې، او دغه چې دي دا چې مو اوس راوړي، دا ګوره دا 5.5 دي که 600 واټه دي. دا سره زړې سوې وې، دا د چوکاټ جوړېږي. زویا هم ګرځي، زویا هم داسې نابلده دی دا سیسټم. زویا دا چیش کوي؟ ها چیش سموي؟ ښه، د چوکاټ دی، د خپله زاویه لري، مقصد پر داسې زاویه کږدي د لمر ته چې ټوله ورځ داسې لمر پر ولګېږي. اوس د شمسیانو نوبت شه، دا د شمسیانو ښه ورکېږي. مکمل چوکاټ شو. استادان اخته دي، داسې دی چې ولې جنریټر بوتل خراب صحیح دی، بیا برمه پسې خراب سوه. کار داسې نن دی ډېر سره هېڅ پر مخ نه ځي. وارې سهار ته موټر ته تیل خراب راچولي و، سهار چې بازار ته ووت موټر خراب سو، تیل یې خراب و، بیخي چالانېدی نه. بیا هم په هغه پسې نیمه ورځ تېره کړه. ستاسو دعاوې ضروري دي. 8 دانې مو ورته راوړي دي، 8 دانې 600 دي که 580 واټ شمسیانې دي. نو اوس یو څه د کار ترتیب سره برابر سو.
داسې خراب سیسټم دی چې هر یوه برمه خرابه سي بیا بله خرابه سي. دلته بیا دا زموږ پر بام داسې مان هم دې وینې دغه سیم که وینئ داسې انټرنېټ انتن په تړلی دی. زویا بیا هغه د وینې ګین کوي پر بام دغه دی وینې چوکاټ خوا ماده سو د دې کار پکښې خلاص سو. دا ما بند کې اوس فاصله ورکوي مخکې بیا نور کوله دا ډېر مهم شی دی دا فاصله چې تر دې بعد اوس که بعد تر ونوځي بیا تر لاندې کېږي. دا به ستاسو هم ډېر پام وي چې دغه شی دغه کوي. ګوره وینې 8 دانې شمسیانې ده زموږ مولد. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو نو هندۍ کمپنۍ ده هو دا مولد بیټرۍ به هم هندۍ هو او څنګه توره شپه په را جوړه کړه. اوس 8 دانې موږ ولګولې نوې م 8 دانې ولګولې. دا نورې خو زموږ دا پخوانی د 8 کاله زوړ سیسټم دی. حاجي استاذ رالی هارون استاذ نومېږي ښه مقصد که زموږ سیسټم خراب پر ده دی. دلته اوس مولد بسته کېږي دغه ځای کې دغه دی دا نو فاینل چت دی یا دا د استاذ ته مې دونه ډېر معلومات ورکړل د یوټیوب په باره کې. وایي شروع یې کړم که نه کمال و شروع یې کړه. څنګه استاذ مکمل معلومات مې ګوره درکړل. داسې ته یو ځای درس وایه دا په ډېرو پیسو بیا ته زده کوې ولاکه ګپه کوم. استاذ ته مې ویل ما چار سیسټم لګوې ویډیو هم ځینې کوه. یا نو خو ویډیو خو ما یو شارټ ځینې نیسه ګوره دا دې زه ورته ناست یم استاذ خپل کار کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه دی سیسټم پر چالان کوي که څه هم ناوخته دی ډېر ناوخته دی بس وي بیټرۍ بیا زه سم صفا در باندې ویم. اوس خو ډېر ګډ وډات دی داسې ورته وګورې اوس خو ډکې دی بیټرۍ یې ډکه ده وینې دا نو د سیفټي په خاطر دا شیان ورته لګولي دي وینې دا سو زویا داسې لیوني کړو دونه شیطاني یې راته وکړه. او دا سیسټم ډېر یې ستړي کړو ولا پرون هغه ورځ خو تېره سوه مخصن بیخي ناوخته ځینې فارغه سو. دا کنکشن ځینې کش کوي صحیح دی وینې دغه دی دغه کنکشن دی وینې دا لینون دا سره اوس زه بیا په تاسو دا سیسټم ټوله وینم وینې دا رقم سیسټم دی او داسې مکمل سیسټم د دې خوا څخه لاین راغلی دی د سولر یا د شمسیانو بیا دا پیوزان ورته لګولي دي وینې یا دا وینې 210.5 امپیره برق لکه چې ځینې مصرفېږي دا لکه چې ډي سي بریکر دی که پیوز دی هغه سو او پاتې سو دا وینې دا موسمو کمپنۍ ده دا موسمو دا هندۍ کمپنۍ ده دا د وینې معلم صاحب سولر د سولري برېښنا خدمات دا د وینې په دا باندې مې ولګول او دا سوې 2 دانې بیټرۍ دا بیټرۍ مې ورته راوړله او پاتې سو دا اوله دا بیټرۍ دا خو نور بلا دا 2 سره کنکشن کې دا د لوړه ځای ورته راغلی دی او له دې ځای څخه بیا برق تللی دی ټول مکمل کور ته. بس دا و سیسټم تقریبا دا 4.5 کیلو واټه سیسټم چې ما بسته کوي نو د دې څخه د ورځې موږ سمه استفاده کولی سو. مثلا که
او ګرمي کیګیزرې پاته سو، نور داسې برقي شیان لکه ترموز و، د برقي هیټر و، دا شیانو څخه ټولو څخه استفاده ورته کولی سو. او پاته سو د شپې بیا نو صرف د ګروپانو د یو کولرو پکې د دې استفاده ځینې کولی سو. نو ستاسو دپاره مې ویډیو جوړه کړله، ما ستاسو دپاره یو نظر سي عمومي. نو خدای دې وکړي چې ستاسو سر په خلاص سوی او پر ویډیو مو خوند راسره اخیستی. نو تر بیا ښه وخت، ښې چارې. بای بای.